څومره چې زړه مې اوچتېږي ستا د بامه سره څومره چې زړه مې اوچتېږي ستا د بامه سره هومره ښویېږم اشنا له هره ګامه سره اوس په خوبونو کې هم مه راځه بدنامه به شي اوس په خوبونو کې هم مه راځه بدنامه به شي کلي هر چا دې پرېښودلي ما بدنامه سره د ارواښاد اکرام الله ګران بابا په دغه شعرونو باندې توصیف الله توصیف صاحب ته خواست چې خپل کلام را سره شریک کړي توصیف الله توصیف صاحب ډېره مننه حساس صاحب د لنډ بحر یو غزل دی د زمزم د اوبو خونده ماته نه شوه زما تنده د زمزم د اوبو خونده ماته نه شوه زما تنده ډېر خواږه دې راله راکړه شکر شکر د خاونده ډېر خواږه دې راله راکړه شکر شکر د خاونده ستا راتله دې مبارک وي ما لپاره نوې ژونده ستا راتله دې مبارک وي ما لپاره نوې ژونده پټ پناه د راز خبره پټ پناه د راز خبره شوله خولې نه مې څرګنده اشنغر ځانګړی نوم دی اشنغر ځانګړی نوم دی دلته ډېر دی هنرمنده او الف لام ته رسېدل دي رستو نشي له سوګنده الف لام ته رسېدل دي رستو نشي له سوګنده پښتانه بې ننګه شوي ټپه غواړي له میونده پښتانه بې ننګه شوي ټپه غواړي له میونده بې له تا دې نشم یاره بې له تا دې نشم یاره زه توصیف یم فکرمنده د زمزم د اوبو خونده ماته نه شوه زما تنده ډېره مننه زه بند په بند اندام اندام شیندلی یم صاحبه زه بند په بند اندام اندام شیندلی یم صاحبه زه بیا هم پر اغلي عذاب غلی یم صاحبه او ما څو وارې د بندو دروازو تماشه وکړه ما څو وارې د بندو دروازو تماشه وکړه زه څو وارې په زړه زړه کې درغلی یم صاحبه د ښاغلي غزل مومند صاحب په دغه شعرونو باندې رسول خان صاحب ته خواست چې خپل شعرونه را سره شریک کړي رسول خان صاحب ډیره مننه کوم حساس صاحب غزل دی چې د غریبۍ د لارې نور چې امتحان را نه وړي د غریبۍ د لارې نور چې امتحان را نه وړي بنګړي دي راوړي زه منمه خو چې ګران را نه وړي ستا صفتونه ورته نور نه کوم بې لارې به شي ستا صفتونه ورته نور نه کوم بې لارې به شي کمکل خلک دی په تا چېرته ایمان را نه وړي ستا صفتونه ورته نور نه کوم بې لارې به شي کمکل خلک دی په تا چېرته ایمان را نه وړي او بخښنه غواړم چې هغې زما کشري ورور ته دا خبره کړې هغې زما کشري ورور ته دا خبره کړې زه یې ورکړې یم چې اوس ګورې پیزوان را نه وړي او د کلي منځ دی ځکه غلی شان تېرېږم خلکه د کلي منځ دی ځکه غلی شان تېرېږم خلکه دا لیونۍ راپسې خدای مکه قرآن را نه وړي او ما به د کوره په خپل پلار وباسي بستې کړي نور ما به د کوره په خپل پلار وباسي بستې کړي نور ګریوان دې وګنډي شلېدلی دې ګریوان را نه وړي او ما مور ته بله بانه کړې ته مې نه یاد کړې عادل صاحب ما مور ته بله بانه کړې ته مې نه یاد کړې رسول ته وایه چې د مات منګي تاوان را نه وړي ډېره مننه چا هم د خپل ګریوان شلیدلي تار ته نه یو پرېښې چا هم د خپل ګریوان شلیدلي تار ته نه یو پرېښې مونږ زورورو چرې زور او زیار ته نه یو پرېښې او مونږ که هر څو په یو بل پسې لیواله اوسو مونږ که هر څو په یو بل پسې لیواله اوسو خو بس حالاتو کله هم اظهار ته نه یو پرېښې په خپلو دغه شعرونو باندې ښاغلي عادل خان عادل صاحب ته خواست چې خپل شعرونه را سره شریک کړي عادل خان عادل صاحب ډیره مننه حساس صاحب یو زوړ غزل به در سره شریک کوم چې د ښکلا حجر اسود دی رابرسیر په غونډه زنه د ښکلا حجر اسود دی رابرسیر په غونډه زنه نظرونه دي تاویږي چار چاپیر په غونډه زنه دغه اوښکې هم هوښیارې ګرد یوسي ښه صفا شي دغه اوښکې هم هوښیارې ګرد یوسي ښه صفا شي زی د سترګو خو راتاو شي په ګوټ پیر په غونډه زنه مننه دغه اوښکې هم هوښیارې ګرد یوسي ښه صفا شي زی د سترګو خو راتاو شي په ګوټ پیر په غونډه زنه او زه مبتون یم لازله د سپین مخ او تورو زلفو زه مبتون یم لازله د سپین مخ او تورو زلفو تر قیامته به رانشي زما ویر
په غونډه ځنه او ته به څه شي د نظره تا خو ایښی دی جانانه ته به څه شي د نظره تا خو ایښی دی جانانه د سپین غر لمن کې بوټی د نمیر په غونډه ځنه مننه ته به څه شي د نظره تا خو ایښی دی جانانه د سپین غر لمن کې بوټی د نمیر په غونډه ځنه او حساس صاحب شعر دی چې لکه بې د څو نقطو نه هر یو حرف بې معنی وي لکه بې د څو نقطو نه هر یو حرف بې معنی وي بره زور د وریځو منځ کې لاندې زیر په غونډه ځنه مننه لکه بې د څو نقطو نه هر یو حرف بې معنی وي بره زور د وریځو منځ کې لاندې زیر په غونډه ځنه او ته خبر یې چې په هغه ورځ ښایست دې وي نیمګړی ته خبر یې چې په هغه ورځ ښایست دې وي نیمګړی چې په کومه ورځ حال شي تا نه هیر په غونډه ځنه مننه ته خبر یې چې په هغه ورځ ښایست دې وي نیمګړی چې په کومه ورځ حال شي تا نه هیر په غونډه ځنه او څومره وخت شو چې لیکم ستا د حسن صفتونه څومره وخت وشو چې لیکم ستا د حسن صفتونه ایله مخ مې د قابو کړو شومره تیر په غونډه ځنه مننه څومره وخت وشو چې لیکم ستا د حسن صفتونه ایله مخ مې د قابو کړو شومره تیر په غونډه ځنه او مقطع د حساس صاحب چې تا دله بیګا خوب کې کوهی تور چرته لیدلی تا عدله بیګا خوب کې کوهی تور چرته لیدلی ټول غزل دی په تور خال دی هر یو شعر په غونډه ځنه تا عدله بیګا خوب کې کوهی تور چرته لیدلی ټول غزل دی په تور خال دی هر یو شعر په غونډه ځنه د ښکلا حجر اسود دی رابرسیر په غونډه ځنه نظرونه دي تاویږي چار چاپیر په غونډه ځنه ډیره مننه حساس دور نازک دی په احتیاط باندې خپل میر جوړوه دور نازک دی په احتیاط باندې خپل میر جوړوه ماضي دې پرېږده یا پښتونه خپل تقدیر جوړوه مننه او اوس نه په خپلو نه پردو باندې باور پاتې دی اوس نه په خپلو نه پردو باندې باور پاتې دی خپلو خوبونو له په خپل اوس تعبیر جوړوه مننه اوس نه په خپلو نه پردو باندې باور پاتې دی خپلو خوبونو له په خپل اوس تعبیر جوړوه او د بنګړو شړنګ شو رانه هیر د زولنو په شور کې د بنګړو شړنګ شو رانه هیر د زولنو په شور کې سوچ مې باغی شو هله زر که و زنځیر جوړوه مننه د بنګړو شړنګ شو رانه هیر د زولنو په شور کې سوچ مې باغی شو هله زر که و زنځیر جوړوه او یزر پرسته ما او تا کې بس همدا فرق دی یزر فرسته ما او تا کې بس همدا فرق دی زه محبت ویشمه ته نفرت او ویر جوړوه مننه یزر پرسته ما او تا کې بس همدا فرق دی زه محبت ویشمه ته نفرت او ویر جوړوه او چې هر واکمن راشي نو دا وعده ترې واخیستی شي چې هر واکمن راشي نو دا وعده ترې واخیستی شي مو پښتانه آبادوه او ما کشمیر جوړوه مننه چې هر واکمن راشي نو دا وعده ترې واخیستی شي مو پښتانه آبادوه او ما کشمیر جوړوه او خلک له جنګ جګړو ستړي دي ستومانه هم دي خلک له جنګ جګړو ستړي دي ستومانه هم دي چې پکې امن راشي دغسې تدبیر جوړوه مننه خلک له جنګ جګړو ستړي دي ستومانه هم دي چې پکې امن راشي دغسې تدبیر جوړوه او مقطع ده چې حساسه تا سره تړلې مبلها هیلې دي حساسه تا سره تړلې مبلها هیلې دي خپلو لفظونو نه سپرلی تصویر جوړوه ډیره مننه خوشحاله اوسئ